وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده، د یوې ښځې میړه مړ سوی ده، نو دا ښځه څوک نه لري، بل میړه کوي هم نه، دلته یې د ورېرونو کور ده. نو د ورېرونو کور کې دی ته اوسېدل جواز نه لري ورور، هغه خو پردي خلک دي. نو که دا اوسېږي د خپل ورونو کور کې دې اوسېږي، او د دې چې څومره حق ده د میړه په مال کې، هماغه مال دې راواخلي، نوره زیاتي نفقه مفقه یې نشته ده وروره. الله دې ښه لره وروره، الله دې جوړ لره جنتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی ده چې یو چاته وایي چې دغه اولاد نسته ده، نو زه د تا ښځه دې د تا په کور کې وي، زه له دې جنه عملیاتومه د پیریانو په واسطه باندې، بس د تا د ښځې اولاد به کېږي. دی وی دا د پیریانو په واسطه عملیات څنګه ده؟ نو محترمه دا ټول ټګي ده. اول خو دا د وروره د پیریانو تابع کول اسلام کې څنګه دي، بیا به مسلمان وي که کافر وي، بیا چې دومره دوی پرمختګ کړی ده چې د پیریانو په واسطه باندې عملیات کولی شي وروره، نو خو تر دې نه دغه مسلمان ته چې یوې ښځې ته اولاد یې نه کړي خو نه به کېږي، تر دې نه نور غټ قربانیانې دی کولی شي چې دومره بختور پیریان لري چې دوی خبرې مني، نو خو بیا دې داسې وکړي د کفر زندانونه دې خلاص کړي، مسلمانان دې ترې راخلاص کړي. که دوی رښتیا پیریان تابع وي د کفر بانکونو نه دې پیسې راوړي، د همدغه تا ته چې اوس په 100 روپۍ درنه غواړي، خامخا روپۍ درنه غواړي، همهغې ته تور مخ نیولی ټوله ورځ ناست 1 زرګون به ورکړي یا 1500 روپۍ، خو دغه پیریان دې بانک ته ورولېږي، یو ښه بنډل ډالرو به ځان سره راواخلي. دا ټول دروغ وی وروره، انسانان تباه کوي. انسانانو کې علم نشته ده، الله دې په مسلمانانو باندې رحم وکړي. هېڅکله محترمه داسې خلکو باندې اعتبار مه کوئ. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د مونږ په عرف کې وایي عادت ته دا تنا دي تاسې په عرف کې نه محترمه، ډېر افغانستان کې دا عادت ته چې کله ناوې راوړي زوم هلته د خسر کور ته چې لاړ سي، اگر چې نوي کالي اغوستي وي، بیا دا زوم هملته په کوټه کې خلک ولاړي څادرونه ونیسي، دی کالي اغوندي. دا محترمه انسان باید حیي و ستیر وي، انسان کې یو څه حیا هم موجوده وي. که بیا داسې وکړي چې په یو خاصه کوټې ته ننوځي کالي واغوندي، انشاءالله شرعاً به مشکل نه وي پکې وروره. او که د عامو خلکو په مخ کې کالي اغوندي، لکه په یو ویډیو کې هم چې کوم ولایت به وي، نو دا بیا صحیح نه ده محترمه. الله دې جوړ لره وروره، الله دې کامیابه لره، الله دې نصرت وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له فاریاب ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې د موږ په ولایت کې د غنم چې لو کوي، بیا د ته همغه د غنمو نه برخه ورکوي، دا په شرع کې څرنګه ده، جواز لري که نه لري؟ نو محترمه وروره دا اجره له خپل عمل نه دی ته موږ وایو قفیز الطحان ورته وایي. په کوم شي کې چې عرف عام راسي، لکه ترېشل کې اوس عرف عام راغلی ده، اگر چې دا اجره له خپل عمل نه ده خو جایزه ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې نصرت وکړه. نو که په دغه د لو په مسله کې هم تقریبا عرف عام راغلی وي، دا هم بیا جایز ګرځېږي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو موټر ده، هغه د یو نظامي ارګان پورې مربوط ده، دا مشر کولی شي چې د خپل موټر راواخلي او یو خپلوان ته ورکړي چې یو 2 ورځې ته وچلو په خپل حاجت کې؟ محترمه اصل کې دغه مسائل د حکومت تر قانونه تړاو لري، کوم قوانین چې د حکومت امیر توشیح کړي وي او نو د هغې التزام واجب و ضرور د دغې خلاف ناروا ده. نو محترمه ماته چې څومره معلومات شته په حکومتي قوانینو کې، حکومتي موټر څوک شخصي نسی ګرځولی. الله دې جوړ لره، که شخصي وګرځو دا که امیر ده که هر څوک ده، شرعاً دی دا حق نه لري ورو.